باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشورا. عاشورا صفت لپاره د موصوف مقدر ده. یوم عاشورا خو نه ده، یوم لیلة عاشورا. شپه مخکې ورځ شاته د لسم د شپې نه بعد چې کومه ورځ راځي دغه ورځ د عاشورا ورځ ده. لکه وروسته بیا په دې کې اختلاف را روان ده. د عاشورا د محرم د میاشتې د لسم روژه د موږ په مذهب مخکې تر فرضیت رمضان نه دغه د عاشورا روژه فرض وه. په مکه معظمه کې هم قریشو نیوه. هغه یې د څه وجې نیوه؟ یا وایي بقایا د ادیان سابقه وه، او یا د دغه قریشو نه د حرم څه بې ادبي وشوه. هغه بې ادبي چې شوې ده یو غټه ګناه تر وشوه، نو دوی ډېر په ډار کې وو چې په موږ د خدای قهر و غضب را نشي. چا ورته ویلې چې دغه د عاشورا په ورځ باندې روژه ونیسئ، الله به مو دا جرم معاف کړي. بیا د هغه نه بعد ذاتې په دې کې شروع شوه، هر کال به د عاشورا روژه نیوه. د دغې وجې نه عربو قریشو مخکې تر حضور پاک صلی الله علیه وسلم د عاشورا په ورځ به د مکې معظمې پوخ هم بدلوه. هر کال نوی نوی پوخ، دا پوخ به هم ور بدلوه. لکه اوس د حج په موسم کې ور بدلیږي، هر کال به پوخ هم ور بدلوه. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو مدینې منورې زاده اهل شرفن ته، هلته ډېر باشنده د مدینې منورې یهودیان وو. یهودیانو د عاشورا روژه نیوه. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترې وکړه تاسې یې ولې نیسئ؟ وایي په دغه ورځ باندې الله تعالی په موسی علیه السلام دا انعام کړی ده چې د فرعون نه اخلاص کړی. په دغه ورځ باندې فرعون په رود نیل کې غرق شوی ده د ټولو اتباعو سره. نو دا د هغه نعمت شکرانه موږ ادا کوو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې موږ احق یو په موسی علیه السلام تر تاسې، ځکه تاسې خو تحریف کړی په دین کې، موږ خو ټول انبیا په حق باندې منو. حضرت پیغمبر علیه السلام حکم وکړو د روژې نیولو د عاشورا. خو اوس دلته دا بابونه به ټول تقریبا سره لږ څه سره ګډ کړو چې هجرت یې وکړو، لاړ د هلته د عاشورا روژه یې حکم وکړو. هجرت ته په کومه میاشت کې وکړو؟ ربیع الاول کې. عاشورا خو مخکې تېره وه محرم، خو کال د محرم نه شروع کېږي. محرم ده، صفره ده، بیا ربیع الاول ده. او په دوم کال د هجرت بیا فرضیت رمضان راغی. په دوم کال د هجرت فرضیت رمضان راغی. نو د عاشورا روژه کله ونیوه؟ نو جواب په دوه طریقو ده. یا ده چې هلته چې لاړ هغه خلکو نه خبر شو چې دوی د عاشورا د ورځې احترام کوي. مکه معظمه کې خو هم د لیدلي وو قریش، نو دلته یې تمنا وکړه چې که بل وارې په ما دا موقع راغله د عاشورا روژه به نیسم. هغه فرضیت رمضان بیا نازل شو. یا دا ده د دوم کال شروع خو هم د محرم نه کېږي. ربیع الاول کې د هجرت وکړو، ربیع الاول نه تر ربیع الاول خو کال پوره کېږي. هلته مخکې تر ربیع الاول نه بیا بل محرم راغی، مخته راځي که نه راځي؟ د هغه محرم د روژې نیولو حکم وکړو. محرم روژه یې ونیوه، په فرجي حیثیت باندې ونیوه. بیا محرم نه بعد سفر ربیع الاول او د څلور سره خویندې تېرې شوې، رجب تېر شو، شعبان میاشت چې راغله حکم د فرضیت رمضان نازل شو. نو یو محرم خو یې نیولی ده مخکې د عاشورا یوه ورځ روژه یوه عاشورا مخکې نیولې ده په فرضي حیثیت باندې. بیا د دغه ثواب ذکر کړو چې زه په دغه کې امید لرم چې د یوه کال تېر شوي ګناه هم الله په معاف کوي. عرفات کې د 2 کالو، دلته د یوه کال ګناه خدای پاک په معاف کوي. دغه د عاشورا حکم وو تر هغه وخته پورې چې کله حکم د فرضیت رمضان راغی. نو بیا حضرت پیغمبر علیه السلام ویلې د عاشورا فرضیت منسوخ شو، اما استحبابیت اوس هم پاتې. دوم باب بیا ترک رخصت کې خبره کېږي، که څوک یې نه نیسي څه ګناه نشته. ولې؟ خو فرضیت یې لاړ، فرضیت یې لاړ. اما دغه ثواب د فضیلت چې د یوه کال روژه صغیري ګناه خدای پاک په معاف کوي دا اوس هم شته. استحبابیت پاتې ده. خیر چپلکې راولې دي، مسکور سړی راولې نو استحبابیت پاتې ده، اما فرضیت چې د هغه منسوخ شو. دغه عاشورا ورځ
د دغه عاشورا روژه کومه ورځ ده؟ دا دریم باب دغه کې ذکر کېږي په یو قول باندې چې میاشتې د محرم ولیده نو شمېره یې چې د نم ورځ شوه نو روژه نیسه. ولې؟ صحابي شاګرد ته وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې نیوه د نم ورځ. دا بل روایت کې راځي چې د لسم ورځ روژه، علما په دې کې اختلاف ته چې اوس عاشورا نم ورځ ده که د لسم ورځ ده. نو دلته اصلا درې مقامات دي. ګوښې روژه د عاشورا نه په یو روایت من هم راغلی چې د یهودو سره مشابهت راځي، نو لهذا یا د نم د ورځې روژه ورسره نیسئ نم و لسم، یا د یولسم د ورځې روژه ورسره نیسئ لسم یولسم چې دی نه مخالفت راشي. اوس نو اعلی مقام دا ده چې درې سره ونیسئ نم لسم یولسم، یو ورځ مخکې یو ورځ شاته. دوم مقام دا ده چې نم و لسم ونیسئ. دریم مقام دا ده چې صرف لسم ونیسئ. دا لسم و یولسم دا په مقاماتو کې نه ده راغلی. اوس نو ګوښې د لسم روژه هم جایز ده، تشبیه د هغو سره مطلوب نه ده، خو تر دغه نه ثواب په دغه کې ډېر ده چې د نم ورځ هم ورسره ونیسئ. تر هغه نه ثواب په دغه کې ډېر ده چې د یولسم ورځ هم ورسره ونیسئ. په یولسم هم ثواب شته، خو چې یوه ورځ ورزیاته شوه د نم تر دغه نه ثواب زیات ده، چې یولسم شو تر هغه نه ثواب زیات ده. اوس دلته روایت کې خو نم ورځ راغله چې ته یې شاموه چې نم ورځ شي نو روژه نیسه. دې نو خو داسې معلومېږي چې عاشورا نم ده. دی وی نه، په دغه روایت کې خو د نم د ورځې روژې ذکر شوی، د لسم نفی یا اثبات شوی. په بل روایت کې اثبات یې غده، نو دغه معنا ده یعنې د نم هم ورسره نیسه. د لسم دپاره د نم هم نیسه، د لسم هم نیسه. داسې خو نه چې نم د عاشورا ورځ ده، خو خپله لفظ ته وګوره عاشورا اضافي لفظ ده، خو لسمه عاشورا خو معنا ده د خپله د لفظ معنا لسمه. نو چې په کوم روایت کې وایي د نم ذکر شوی ده، هغه کې خو د لسم نفی نه ده شوی، دغه نه خو د لسم نفی نه ده. په بل روایت کې د لسم ذکر هم راغلی ده. نو اعلی مقام دا ده چې درې روژې سړی ونیسي. دوم مقام دا ده چې دوه ونیسي، خو په دوه کې نم و لسم، لسم یو لسم نه، نم و لسم. دریم مقام دا ده چې صرف د لسم روژه ونیسي. دا د عاشورا په متعلق کې. او یک طرف ته د فرضیت لحاظ باندې حکم منسوخ شوی ده، استحبابیت یې اوس هم پاتې.